نصیحت تے دا حدیث دا زنانو دا پارا خصوصاً نن سبا زمان پا دی زمانه کی زنانه اکثر زنانه اللہ دا چا اللہ پر رحم کی و خودین داره خو اکثر زنانه گئی چه دا خاون حقوق نپیجنی دیر اسباب دی چه خز ولی دا خاون حقوق نپیجنی ولی دا خاون بیدبی کی و یو سبب پیتا بیان کم چستا بکیم لاسته اگه دا موبایل و دا انٹرنیٹ چه خز ڈرامه گوری و پیلم گوری و بائی که و تخیی چه خاون سر بدا چل که و دا کور نبدیسی تخته و پیسی بدیسی پته و بدزبانی بدا که و دیسی بکی یو سبب دامی چه دی جنی مور پلار و تا دا تربیت ورکه اکثر کم خیال کردنو دا خواخ اسخر هم پیغامات را لیگی کلو توی بزن پیریان را ولا او کلو توی سامان ولا مات که او کلوی پیسی دی پتی که کلوی دا سر خدمت مکو جی پتو توی لئی دوی بکی ملاسی او یو سبب دام دی دا خزی دا بدزبانی و دا بیدبی چی دا سڑی مجبور کی دا گئی تا زمان بکیم کلنا کلا لاسی دا سڑی ملاسی سا غریب الصبر کئی او تدق بدزبانی او دغه کنزلی کله ولا مور کنزی او کله ولا پلار کنزی یو ورځ باغم شروع کی چې دیم لګي دی زمم لګي بیا د خزه د خاون بیا د بیګي خاون ته خپي د ټول زنانو ته د خاص نصیحت ته د حدیث کاغه مشرانی دی او کاغه شرانی دی چې یاد ساتي چې ګور الله استاسو منزل نه قبلي چه خواندن دنه کله خپی یو روایت امام ابن ابی شیب رحمه الله روایت دیر ناشنا روایت دیر ناشنا و دا دیسی روایتونه دی نارینه و دیر خوخی دی کمو که چه دوی حقوق باید شوی خو آغا حدیثونه چه کله بیانه چه دی زانو حقوق بگی باید شوی بے سٹ وگره بے مزنه ورکی و دا حدیثونه خوخی او دا اکثر کور کی بیدا بیانونه مولگی وګورو حدیث کی دای دی او کله پخپل بیان او کله س ډیره خبره ده موږ به اعتراض نه کوو خاصه خبره وکړه په کار به داري چې کوم حقونه پتا دي هغه هم بیا ادا کې صرف دسته حقونه دي کنه د خزم پتا حق ته اجر چا سره علمي او مسله باندې پوهې جو دی بیا ابل طرف ته خبر ډیره کینه ابل طرف غریب کا خبر نه یو غلې نه چې دا بس د حقي زمون بني حدیث ما تاسو ته بیانوي امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړي ډیر ناشنا روایت زما دا بیان چې کوم زنانه موري سو کی ګوري ټول ټیم چې د زړه په دې غوښه لیکل پکار دي عائشه رضی الله عنها وی کچرت دی زنانو تا پا صحیح معنو سر دا خواندانو حق و مقام معلوم شوئے نو دوی با آغا دوڑا چی دا خواند پا خپو پا پیزار بانی لگی آغا بے دا خپل مخ پا ننگی پاکولے یعنی خواند کور ترنو تو پا پیزار بانی سدا دوڑا پرتا دا که دی خزی تا پا صحیح معنو سر دا معلوم ہوئی چی خواند ستا ہوئی نو دی با دا مخ را غسته و پا دی پیزار بے والے چی کپڑ بی موازه بیدل پا دی مخ پاک کم دومرو لوی حق تی دا خواند و اکثر خزی دینا غافل دی دا خواند بے دبی گستاخی دا غم مال بیزای لگول دا غی عزت خرابول دا غب بچول خطر بیت نور کول او بے منزونه که روجی نیسی و اسکار که دو اکثر دی خزو ادغه پیدا کردی مشین نی دا اسکارو زوی یو لاک پیری پلانه شوی موزو 2 لاک تا ولدی دی خواهن تا پوشو که بے یو لاک پیری 2 لاک پیری اکثر دا خزی روجیم دیری نیسی نخه خبره دا چی روجی نیسی و تا خو یو غٹ حق دی دا بانی اول غاقی چون گو رکن نپلی روجو لبی زور ور کردی او نن میجی دی صورت یاسین ختم کو او نن می پلانه ختم کو نن پلانه ختمونه بوای که خود تا دین خبری چستا دا عبادتون نقبلی گی چی سو پوری دن دا سڑی رازی نی اول سڑی رازی کول واری اللہ دومر لوی مقام دی سڑو لور کرے چی دا غین اکثر خزی سی دی ندی خبر غافل دی
خپل عبادتونه یې تباه کړو اجرونه او ثوابونه ترې لاړو په سیند باندې لاهو شو او دوی یعنې په دې او بل دا چې دغه زنانه بیا ځان ته په یو دغه نظر ګوري زم د خاوند سره خوله واما او زم جواب ورکوم نه دا ښه صفت ده بد صفت دی د خاوند سره خوله ویل او په هغه اوازونه اوچتول او د هغه خبره نه منل وګوره وایي مونځ یې د سر نه یو لیش بره نه خیجي څومره د یېرې خبره ده څومره د یېرې نو دا نصیحت زما دغه ټولو ته او تاسو هم دا نصیحت بیان کړئ بیان به کېږي نه دا نصیحت تاسو لازم بیانوئ ما ته پته ده داسې نصیحتونه د دې سړو خوښي او د ښځو هغه نصیحت خوښي چې د هغوی حقوق پکې بیان شوي ځکه یو سپین ږیری یو پیر زموږ یو ملګری د هغه پلار راغلی و د کلي نه دلته سعودي ته نو سپین ږیري خو سپین ږیري اکثره خپل جهالت او پوخانۍ یادوي یو ما ته وایي چې بس ډېر ښایسته بیانونه کوي او ډېر زبردست بیانونه کوي خو په کور کې د اورېدو نه دي ما زه خو څه کنځلې نه کوم زه فحش خبرې نه کوم چې کور کې ته نه اوري ولې قرآن او حدیث بیانوم نو کور کې ته ولې نه اوري ویا خو یې تړک کوي د ښځو دا حق دی او د ښځو دا حق دی ښځې در باندې ټولې مستې کړي اوس هر یو وایي چې زما دا حق دی بل وایي زما دا حق دی نو ستا بیانونه ښه دي خو کور کې د اورېدو نه دي اوس په دې دا بیانونه ښه نه لګي ځکه چې هلته دا حق پکې نه دی بیان شوی خو چې کوم بیان کې د دې بوډا حق دی بیان کړو نو ته ګوره د کور په منځ کې لګوي او ښه په زور او شور سره یې لګوي چې راشه واوره ولهن مثل الذي عليهن خبره یې ساتي الله دا خبره کړې قرآن کې وی صحیح دی سړو ستاسو خو حقوق دي خو په تاسو باندې هم د دې ښځو حقوق دي نو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د ښځو حقوق ادا کړو او الله دې ښځو له طاقت ورکړي چې د خاوندانو حقوق ادا کړي